ښه دوست او ښه ملګری دا د الله د نعمتو څخه یو غټ نعمت دی. دا په دې شرط چې ښه دوست وي، وفادار دوست وي. بد دوست، بد ملګری دا د هر قسم دشمنانو څخه سخت دشمن دغه دی. یار بد بدتر بود از مار بد. بد یار دا در مار نه هم ډیر خطرناک دی. مار خو به دې وخوري وځي چې مړ به دې کړي، لیکن بد یار بد ملګری دی په مرګ هم نه پرېږدي. لہذا د هر چا سره انډوالي مه کوه، خاص کر نن سبا یارانې دا ټول د مفاداتو په خاطر دی. هر څوک چې ستا سره یاري کوي الا ماشاءالله یو څو مخلصین دوستان به خامخا یې، لیکن اکثره چې موږ راور پایلې ډېرې خطرناکې. اکثر دوستی دا د مفاد په خاطر وي، دا د لالچ په خاطر وي، دا د هیلو په خاطر وي. که دې پیسې درلودلې، واک دې درلودې، منصب دې درلودې، یا الله پاک جل جلاله ښه کورنۍ توان او طاقت در کړی، په دا وخت کې به ستا دوستان ډېر پر بیټک به دې واری نه کېږي. د اختر په مبارکۍ کې به دې کوټه ډکه ډکه. لیکن کله چې بیا ته بېواکه سوې، پیسې ولاړې، غریب سوې، مسکین سوې، په مشکل کې اخته سوې، مریض سوې، بیا دغه تواب کولو کسان نه دي چې دا مخکې به پر تا باندې ډېر تواب کوي، دا یو ورکېږي. دغه ته وایي لالچ والا دوستان، دغه ته وایي مفاد پرسته خلک. دا مه ملګري کوه. کله چې ته د ځان دپاره ملګري جوړوې، د هغه دپاره باید خپل اصول کښېږدې د ملګرتیا دپاره. د هغه کورنۍ وګورې، د هغه نسب وګورې، د هغه اخلاق وګورې، د هغه تربیه وګورې. دا سړی چیرې تربیه شوی دی؟ دا سړی د چا سره کښېني؟ دا سړی د کم چا زوی دی؟ د کم نسب څخه دی؟ دا سړی کې خو به بد صفات نه وي چې په ما کې اثر وکړي. دا سړی خو په نشو نه اخته، دا خو به ډغل او ډاکو نه وي. د دې شناخت به د غلو او د ډاکوګانو سره خو به نه وي. د دې شناخت خو به د بد خلکو سره نه وي. چې کله چې دا کې پیدا کړ صفا سړی، بیا علما لیکي چې دا 5 شرطونه په دوستي کې کښېږدي. که ستا په دوست کې دغه شان و، هغه دوست که که نه و بس لرې کړه ځان. په یو رقم نه یو رقم یې لرې کړه. اول دا چې په غیاب او په ښکاره که دی ستا سره یو رقم، بس په دې پوه چې دا څه حقیقت. یو په ښکاره ستا سره کښته پورته کېږي، پر ما ګران یې، بې تا ژوند نه لرم. دا چې کله غیاب سي وایي ځغله که ما په دا خبرو باندې خطا ایستلی دی. دغه دوکهباز خلک دي، دا خاینان خلک دي. دا هېڅکله ولاکه پر خیر تېر سه، د دې ژوند په دغه کې تېر سو، د دې سره دوستي وکړه. دا چې یې وځغلی، دا چې یې وشړي، بیا بل پیدا که، هغه چې یې وشړي اخر په دې کې ختم سي، مړ سي. اول دا که ستا دوست ستا سره په غیاب او په حضور کې یو رقم، په ښکاره او په پټه یو رقم، بس دا صفا سړی دی. دویم دا ستا دوست ستا ملګري که ستا عزت او ناموس نظام بلی، بس دا ستا ملګری دی. که چیرې دی په دا دوستي کې و ستا عزت اړولې وه، ستا ناموس ته یې اړولې وه، ستا بدنامۍ اراده یې درلوده، فورا د وخت تر مخه یې وچړل، لرې کړې ځانه. ډېر کسان اوس دا راکړه په دوستي کې العیاذ بالله د ده د بې عزتي فکر کړی، د ده د بدنامۍ فکر یې کړی، په دوستي کې د ده د ابرو د عزت اخیستلو فکر یې کړی. دا کسان سره ډېر پام کوي. درېیم علما لیکي که چیرې دغه سړی ستا بې عزتي د ځان بې عزتي بلل، په یو مجلس کې که په تا ستا بې عزتي کېدل، د ځان بې عزتي بلل، یا تا داسې کار کوئ چې ده ویل زه په تا بې عزته کېږم، په دې پوه سې چې دا زما حقیقي دوست. او که ته هر کندې تولیدې د کار نه درلودې، په دې پوه سې چې دا په تا باندې ځان بې عزته نه بولي، ستا په بې عزتي ځان بې عزته نه بولي، نو په دې پوه سه چې دا ستا دوست نه دی. څلورم، که چیرې دغه ستا ملګري الله پاک دته یو مقام او مرتبه ورکړل، پیسې ورکړلې، یا یو منصب یې ورکړي، یا لوړ سو، خو د ده په کړه وړه کې تغیر او تبدیلي نه راله. هغه یې تعلقات و، هغه یې شناخت و، هغه یې رابطې وې، هغه رقم یې خوش مزاجي وه. دا وفاداره سړی دی. که چیرې د منصب سره واوښتې یا د حالاتو سره اوښتې، دا هم بې وفا کس دی، د دې سره ملګرتیا مه کوه. پنځم دا که چیرې ته مجبوره سې، ته ولوېږې، ته مریض سې، ته په ساو رالې، ته بند رالې، دی خپل توان او طاقت
پر تا باندې نه سپموي دغه حقیقي دوست دی. لیکن څه وایم نن سبا دا رقم یارانې حقیقي دوستان ډېر کم دی. پام کوئ ډېر یا اکثر ستا د عزت خلي یا اکثر د یو کندې ته اچي د بد ملګري انجام به تاسو ته معلوم یا اخر یا قتل به وکړي یا یو ډاکه ورباندې ووایي یا خدای نخواسته په یو بې عزتي کې پسا اوسي یا بله وي یا بله. لیکن کله چې ته ملګري یا دوست پیدا کوې د الله څخه د ښه دوست خواست وکړه او دغه شرایطو او دغه ضوابط پکې لحاظ کړه بیا به انشاءالله ستا په ملګرتیا کې خلل نه راځي.